راشد خان یوازې یو اور ولوباوه. د شبمن پرېکړه تر نیوکو لاندې. رباډا سودهارسن د چینای لوبډله ماته کړه او رینکو بیا په سوپر اور کې بریا خپله کړه. او نن ګرمه سیالي بنګلهدېش له 146 ورځو وروسته بېرته شلوریزو لوبو ته راګرځي. د هند پخواني لوبغاړي وریندر سیوا د شبمن پر کپتانۍ سختې نیوکې کړې دي وروسته له هغې چې د افغانستان سوري راشد خان په یو مهمه لوبه کې ناوخته راوستل شو. سیواګ ویلي تر ټولو عجیبه پرېکړه دا وه چې راشد خان د لوبې تر 15 اوره پورې ونه کارول شو. حال دا چې هغه د ګجرات ټایټنز یو له مهمو باوري توپچوونکو څخه دی. دغه په خبره که نور توپچوونکي 10 منډې ورکوي راشد کولی شي یوازې 6 منډې ورکړي او ویکټ هم واخلي. په همدې لوبه کې چې د چینای سوپر کینګ په وړاندې ترسره شوه راشد خان یوازې یو اور ترسره کړ چې پکې 21 منډې ورکړي او دا د هغه د اوږدې سیالۍ په تاریخ کې یو نادره حالت بلل کېږي ځکه هغه له 2018 کال راهیسې لږ تر لږه 2 اورونه ترسره کول. سیواک ټینګار کړی چې دا ډول پرېکړې د لوبډلې پر مورال منفي اغېز کوي او باید تکرار نشي. هغه ویلي دي چې د راشد خان په څېر لوی لوبغاړي ته باید تل ارزښت ورکړل شي او پر وخت ترې کار واخیستل شي. دا پیښه د کرکټ مبصرینو ترمنځ هم ګرمه موضوع ګرځېدلې ده او ډېری یې د ګیل پر پرېکړې پوښتنې راپورته کړي دي. د آی پی ایل سیالیو کې یو ځل بیا 2 جلا خو خورا په زړه پورې لوبې ترسره شوي چې پکې ګجرات ټایټنز او کلکته نایټ رایډرز لوبډلې خپلې مهمې بریاوې ثبت کړې. په لومړۍ سیالۍ کې ګجرات ټایټنز د چینای سوپر کینګ په وړاندې په اسانه توګه بریا خپله کړه چې کاګیسو رباډا په زړه پورې توپچونه وکړه او 2 ویکټ یې واخیستې چې د چینای پیل یې په بشپړ ډول مات کړ. سره له دې چې روتراج ګایکواډ 4 نسوځدلې منډې وکړې خو بل هیڅ لوبغاړي ورسره مرسته ونه کړه. په ځواب کې سودهارسن 8 منډې جوړې کړې او خپله لوبډله په اسانه توګه هدف ته ورسوله چې دا بریا د ګجرات لپاره ډېره مهمه وه. بل لور ته د کلکته نایټ رایډرز او لکنو او سوپر جاینټس ترمنځ لوبه تر ټولو ډراماتیکه وه. دواړو لوبډلو 155 منډې وکړې او لوبه سوپر اور ته لاړه. هلته سولینډرن په زړه پورې توپچونه وکړه او سیالي یې محدوده کړه. بیا رینکو د څلوریزو په وهلو سره بریا خپله کړه چې رینکو په اصلي لوبه کې هم 3 نسوځدلې منډې کړې وې او د لوبې اتل وګرځېده. د دواړو لوبو وښوده چې کرکټ یوازې مهارت نه بلکې حوصله او د فشار پر مهال سمې پرېکړې غواړي. نن د کرکټ په ډګر کې یو په زړه پورې سیالي ترسره کېږي چې پکې بنګلهدېش له 146 ورځو وروسته بېرته شلوریزو لوبو ته راستنېږي او د نیوزلینډ پر وړاندې میدان ته ښکته کېږي. بنګلهدېش چې د لایټنداس په مشرۍ لوبه کوي غواړي خپل نوی پړاو په بریا سره پیل کړي. لایټنداس تازه نیمه سلیزه کړې ده او تمه دا کېږي چې یو ځل بیا د لوبډلې ملا وتړي. بل لور ته نیوزلینډ له کمزورې لوبډلې سره میدان ته راځي ځکه د هغوی ډېر اصلي لوبغاړي دا مهال په نورو لیګونو کې بوخت دي چې یوازې یو څو تجربه کاره لوبغاړي لکه ټاملتان د لوبډلې ملا تړي او نور اکثره لوبغاړي نوي څیرې دي. بنګلهدېش به د خپلې توپچواني په برخه کې پر شرف الاسلام او نورو تکیه کوي په داسې حال کې چې نیوزلینډ د ځوانو لوبغاړو په مرسته د ځان ثابتولو هڅه کوي. دا سیالي نه یوازې د دواړو لپاره مهمه ده بلکې دا به وښیي چې آیا بنګلهدېش کولی شي له اوږدې